جان حبیب سره د لانجو نه پس هم علي شاه ډانسونه پرې نه ښودل او هغې خپله بېحیایي همغسې جاري وساتله چې نوې ویډیو یې هم راغله چې بالکل پکې ځان یې بربنډ کړی دی. که د هغې دغه ویډیو کتل غواړئ نو تر اخره را سره پاتې شئ، خو دا ویډیو ماشومان مه ګورئ ځکه چې په دې کې ډېره زیاته بېشرمي هم کړې ده. قدرمنو، نن علي شاه په سوشل میډیا باندې یو بله ویډیو شیر کړې ده چې هغه پکې بیخي بربنډه غوندې ناسته ده، یعنې یو نیکر یې اچولی دی، نور یې د وجود ټولې حصې ښکاري او وایي چې د نن نه پس به دا چینل ما ته حواله کیږي او زه به په دې چینل راځم، یعنې زما مور پلار به په چینل نه راځي او دا به زه خپله چلوم او هر څه چې زما خوښه وي هغه به کوم. هغه وایي چې دا زموږ خپل چینل دی او لکه د کور په شان مو دی او که موږ پرې هر څه کوو د هیچا موږ سره کار نشته ځکه چې زموږ خپله مرضي ده. هغه د خپل بېهوده ډانسونو تعریف هم کوي او وایي چې دا چینل موږ انټرټینمنټ له جوړې کړي دي، خو د هغوی په هره ویډیو باندې کمنټ بند وي ځکه که چېرته دوی کمنټ خلاص کي نو خلک ورته بیا ډیر خراب او بد کنځل لیکي. خو بیا هم دوی وایي چې زموږ سپورټ کولو والا خلک شته دی او موږ سپورټ کوي او که بیا جان حبیب سره هر څه لانجه راغله نو زه به هم خپل سپورټر راغواړم. قدرمنو، زه په دې حیران یم چې هغه به کوم خلک وي چې دا فحاشه ښځه سپورټ کي ځکه چې دوی خو ټوله ورځ د خپل جسم نمایش کوي او هیڅ داسې د حیا کار نه کوي چې پښتانه دې پرې فخر وکړي. دوی له شرم هم نه ورځي چې کیمرې ته مخامخ کیږي او ډانسونه کوي. په دې باندې څومره خلکو دوی سره اختلافات جوړ کړي وو. جان حبیب هم پکې د پولیسو لخوا ونیول شو، خو دوی بیا هم وایي چې موږ خپله فحاشي نه پرېږدو. دوی ته همدغه پیغام ورکوم چې د دې بېحیایۍ نه هیڅ هم نه جوړیږي او مرګ راتلونکی دی. پته نشته چې کله انسان له مرګ راځي، خو د مرګ تیاری ډېر ضروري دی ځکه د ډېرو ښځو او سړو سندرغاړو مثالونه ستاسو په وړاندې دي چې څنګه په خراب مرګ باندې مړه شول. موږ دعا کوو چې الله پاک دې خلکو ته هدایت وکړي او که هدایت یې په نصیب کې نه وي او خلک بېلارې کوي نو الله پاک دې په خپل قهر والي کړي، خدای دې ورسره خپله معامله وکړي چې معاشره د دې ناسور نه پاکه شي. دا ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.